سلامونه او نیکې هیلې. هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. تاسو ته د زغالو څنګو څخه چې کوم برق تولیدېږي پر هغه باندې خبرې کوم. چې د دغه زغالو څنګو څخه چې کوم برق تولیدېږي د دې قیمت څو دی، په څو روپۍ موږ تولیدېږي، په څو روپۍ باید موږ خرڅ کړو، آیا مشتري په افغانستان کې ورته پیدا کېږي، که دغه پاور پلانټ موږ هم په افغانستان کې جوړ کړو ګټمند به وي که نه وسي، او د دې دپاره څومره مصرف راځي، آیا یو ساده کس هم کولی سي چې په دې کې پانګونه وکړي او که یې نسي کولی. دغه ټولې خبرې نن په دغه لیکچر کې تاسو ته بیانوم. انشاءالله چې ستاسو سر به په خلاص کړي او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دغه ډول پاور پلانټونه چې اوس دا عکس چې تاسو وینئ دا د پاکستان لاهور کې دا پاور پلانټ دی چې 3000 میګا واټه برق تولیدوي پاکستان دپاره. همداسې دوه او درې پاور پلانټونه که موږ په افغانستان کې جوړ کړو د افغانستان ټول د برق ستونزه به انشاءالله حل وسي او موږ د ضرورت به هم نه وسي چې موږ راشو د نورو ملکو څخه برق واخلو، لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان څخه، ایران څخه چې موږ همیشه برق اخلو. هر کال میلیونونه نه څه چې په میلیاردو ډالر تر اوسه پورې موږ څخه مصرف شوي دي د برق په خاطر، مګر بیا هم ګټه ترلاسه شوې نه ده. نن په دغه درس کې انشاءالله چې تاسو ته الف تر یا ټولې خبرې د برق د زغال څنګه د برق په هکله باندې تاسو ته وایم او ستاسو قناعت به هم ترې حاصل کوم. مخکې له دې چې موږ په برق باندې خبرې وکړو چې د برق څه رقم تولیدېږي، موږ باید په اول کې په ماشین باندې خبرې وکړو چې دا ماشین څه رقم کار کوي. دا ماشین باندې چې تاسو پوه سوئ نور کیسه ختمه ده. د خیره اول کې په زغالو څنګو په ماشین کې تر ټولو مهم شی چې دی یو بایلر مهمه دی. په دلته تاسو چې څنګه وینئ په دې ځای کې دا هغه ځای دی چې ستاسو زغالو څنګ غوړه کېږي او دلته راځي یو کوره ده. دغه کوره کې په دغه کوره کې ستاسو زغال څنګ تویېږي. دا کوره چې ده اور تولیدوي او دا اور چې دی حدودا 2000 سانتیګراد درجه حرارت دی چې ډېره ګرمي تولیدوي. که تاسو لیدلي اوسي 100 درجې چې موږ دیګ بخار ته حرارت ورکوو یا د دیګ بخار د شپلیکو څخه داسې توشونه وځي چې موږ تاسو یو مردکه ورباندې پرېږدو هغه به پورته کوي برته کښته کوي په همدې ډول باندې. نو د هغه 100 درجې دی د دیګ بخار لاندې چې کوم اور دی او دا چې دی 2000 درجې حرارت د دې توش دی. همدغه اور چې دی د دې اور پر سر باندې یو بایلر ایښی دی، یو ټانکر ایښی دی. داسې درته وایم د اوبو ټانکر ایښی دی او د اوبو ټانکر ځکه موږ نسو ویلی چې ټانکر نازک دی او دا بایلر چې دی دا ډېر پڼد دی او دغه پڼډوالي په خاطر باندې دا په دې اور باندې پرېږدي چې اولا خو ذوب نسي او د ذوب وروسته انفجار ونه کړي، ځکه چې دې کې ډېر توش جوړیږي. دا اوبه په توش باندې بدلیږي او دا چې په توش بدل سوه دا داسې یو نلکه ځي. دلته د برق هغه کوم جنریټر چې دی د برق د تولید ترانس چې دی دلته د برق هغه توربین چې دی هغه جنریټر چې دی هغه پکې جوړې کړي دي. پکې جوړ کړي دي دغه بخار په ډېر شدت سره ځي د هغه نلکې څخه وځي. د هغه نلکې و مخ دی دلته پکه ورته جوړه کړې ده. هغه پکه په څرخ راځي. نو دغه دی چې دلته برق تولیدي. ډېر ساده شی دی او ډېر هر چې کوم هر کس چې دا مفکوره یې سنجولې ده ډېر ښه کار یې کړی دی. نو دا و چې هغه ته دوی بیا برق هغه ماشین چې په څرخ راځي بیا تاسو ته هلته برق درکوي او دا برق چې دی د څو څخه شروع کېږي. دا برق چې دی د زغالو څنګو ماشینان چې دي د 500 کیلو واټ څخه شروع کېږي بیا تر 2000 3000 4000 تر 10000 میګا واټه پاور پلانټونه جوړیږي. نو تاسو کولی سئ چې د 1 میګا واټه په اندازه باندې هم ماشینان په چین کې خرڅېږي او د چین کارخانې دي په لاهور کې هم خپل شورومونه لري، د هغه ځای څخه اخیستلی سئ او د ازبکستان کې هم شته شورومونه. تاسو کولی سئ د ازبکستان څخه یې ترلاسه کړئ او همداسې تاسو کولی سئ مستقیمه د چین څخه هم راوغواړئ. په هغه ډېر مصرف راځي. اوس دا سیستم تاسو ته لږ د نږدې وایمه. هماغه کوره ده چې زغال څنګ ورته اچول کېږي پر سر باندې لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دلته یو بایلر ایښی دی. دا بایلر بخار کوي او همدا بخار د طریقې دلته نلکه راځي. دلته هغه پکې ایښي دي، هغه پکې په څرخ راځي چې دا په څرخ راغله هلته جنریټر برق تولیدوي. دا ډېر ساده شی دی او دلته چې بیا لږ دې خواته راسو دلته کوره ده.
او دا کوره چې ده دا بخار هغه بخار څخه چې د بخار چې ځي هغه بخار بیا په اوبو تولیدوي او برته هغه اوبه بیا دلته راځي کښته او یو حوض غوندې ځای جوړ کړی دی په هماغه حوض کې یو ځای کېږي بیا برته د دې ځای څخه برته هماغه بایلر ته ځي او بایلر بیا بخار باندې تبدیلیږي او بیا برته دا یو پروسس دی دا د دې لپاره دی او که تاسو لیدلی سئ دوه کورې دي همدا یو کوره چې دی دا د اوبو دپاره ده یو بله کوره چې ده هغه د دود دپاره ده او دود چې دی بیا په دود کې بیا نورې ګټې هم شته وځو او تاسو ته دا وایم چې دا د کوم ځای موږ اخیستلی سو په انټرنیټ کې دوه ویب سایټونه د چین چې دي ډېر مهم ویب سایټونه دي یو made-in-china.com دی او بل یو ویب سایټ دی د علي بابا په نامه باندې علي بابا کې هم تاسو کولی سئ د دغه کارخانې او تولیدي کمپنیانو نمبرونه پیدا کړئ ایمیلونه پیدا کړئ د هغو سره په ارتباط کې سئ او میر ان چین چې دی په دې کې هم تاسو کولی سئ دغه کارخانې والاوې پیدا کړئ خو میر ان چین کې ارزانه شیان هم پیدا کېږي د مثال په ډول باندې دغه کس ویلي دي چې د 1 میګا واټ څخه تر 660 میګا واټو موږ ماشینان لرو او د دې تجربه کاري هم دلته ویلي ده چې موږ حدوداً دلته خپل د تجربه کاري ویلي ده چې موږ په ګواتیمالا کې 150 میګا واټ پاور پلانټ جوړ کړی دی همداسې په هندوستان کې مو هم جوړ کړی دی په د ډیر ملکو کې خپل یادونه کړې چې موږ په ډیر ملکو کې د توربینونو جوړ کړي دي همدا ډول باندې چې راسئ میډ ان چینا ویب سایټ ده په همدې ویب سایټ کې تاسو لیکلی سئ چې د زغالسنګو پاور پلانټ هغه به تاسو ته ټوله ماشینان او ټوله کمپنیانې تاسو ته لستوي چې کوم کمپنیانې د پاور پلانټ تولیدات لري او تاسو کولی سئ د هغه سره د ایمیل د طریقه اړیکه ونیسئ او هغه اړیکې چې مونیوله بیا تاسو کولی سئ ورسره مخته ولاړ شئ اوس دا کوم پلان چې تحقیقاتي مرکز موږ ته جوړ کړی دی او یو برخه یې تاسو ته زه دلته وایم دغه د 1000 میګا واټو ماشین دپاره د پلان جوړ شوی دی 1000 میګا واټه پاور پلانټ چې دی په هر ساعت کې 90 ټنه زغالسنګ مصرفوي 90 ټنه زغالسنګ مصرفوي او په دې ځای کې بیا هغه د محاسبه مو هم کړې ده چې دا 90 ټنه چې دی په هر ټن چې دی په افغانستان کې په 15000 افغانۍ په داسې ډول باندې ورکوي په همده ډول باندې معدن وزارت د خوشک او د بعضو کمپنیانو سره چې قراردادونه کړي په 15000 افغانۍ قرارداد کړی دی همدا 15000 افغانۍ کې موږ قرارداد وکړو د 1000 میګا واټ دپاره بیا چې موږ محاسبه کړې ده په ساعت کې 90 ټنه او د تولید د برق چې دی 1000 میګا واټه او په نهایت کې 1 کیلو واټ پر موږ باندې 0.4 یعنی نیم افغانۍ څخه هم کم 1 کیلو واټ پر موږ باندې وبلیږي او دا که موږ بیا دا څه کوو دا یوازې د برق مستقیمه محاسبه موږ کړې ده بیا په دې پلان کې موږ یو څه شیان نور هم ور اضافه کړي دي هغه پلان کې تاسو ته وایم چې موږ څه شی اضافه کړي دي د مثال په ډول باندې دلته پاور پلانټ دی دا پاور پلانټ دی دا کوم اوبه چې دلته ګرمیږي دا اوبه بیا موږ ګرمې اوبه بیا فامیلیانو ته هم ورکوو د مثال په ډول باندې که تاسو په کابل په پغمان کې دا پاور پلانټ جوړوئ بیا به د هماغه پاور پلانټ څخه خوشحال خان او دارالمان او د کابل ډېرې سیمې تاسو کولی سئ چې 2 خدمات دلته ورته وړاندې کړئ په ژمي کې مرکز ګرمیانې د دغه منطقې څخه سوای چې د همدې پاور پلانټ څخه تاسو ورته ګرما ورسوئ او کال په 12 میاشتو تاسو کولی سئ تودې اوبه خلکو ته هم په کورو ته تودې اوبه هم ورسوئ دا 2 خدمات بیا د همدې تولید څخه مستثنا دي او تاسو د دې څخه نور پیسې هم ګټئ که هغه 2 سرویسونه هم پر دې باندې اضافه سي شاید دا 1 کیلو واټ برق شاید 0.1 ته ورسیږي دا د اوبو 2 سرویسونه دي چې یو مرکز ګرمیز سیستم ورته جوړیږي بل بیا اوبه کورو ته رسول او دریم خدمات چې موږ د دې څخه بله دریمه ګټه اخیستلی سو هغه دا ده چې موږ یې کاربن تولیدولی سو کاربن تاسو ته معلوم دي چې تاسو په جهاني سطح باندې د یو ټن قیمت د $1000 څخه تر $4000 د کاربن خرڅیږي نو تاسو بیا دا کوم دود چې دی دا دود بیا ټوله فلټر کېږي ټوله نیول کېږي بیا همدا دود چې دی دا بیا موږ برته خرڅولی سو نو د دې څخه موږ 3 ګټې نورې هم ترلاسه کړي نور ګټې هم موږ د دې څخه ترلاسه کولی سو هغه بیا په پلان کې شته مکمله
که تاسو هر یو غوښتي دا پلان سره شریک کوم هغه به په نږدې راتلونکي کې به زه تاسو ته ایمیل شریک کوم info@kiliwal.com ته تاسو ایمیل وکړئ او دا معلومات به تاسو سره شریک کوم او یا په فیسبوک کې کلیوال پښتو او حکمت الله کلیوال په فیسبوک کې پیدا کړئ د هغه طریقې هم را سره رابطه کې کېدلی شي زه به دا پلان سره شریک کوم او دا پلان چې دی د 1000 میګاواټ د پاره چې تاسو یو کس پلان جوړوي نو د 1000 میګاواټ د پاره $1 میلیارډ مصرف راځي چې دا د عام سرمایدارانو د پاره ډیر پیسې دي مګر تاسو کولای شئ چې د 1 میګاواټ د پاره 1 میګاواټ د پاره چې کوم پلان جوړوي هغه باندې $1 میلیون مصرفیږي 1 میګاواټ $1 میلیون یعنی په $1 میلیون د ډیر خلکو ډیر افغانانو سره تاسو کولای شئ چې 1 میلیون یو پاور پلانټ ته د 1 میګاواټ او تاسو کولای شئ مثلا په $3 میلیون باندې د 15 میګاواټو پاور پلانټ جوړ کړئ 15 میګاواټ پاور پلانټ حدودا تاسو کولای شئ یو صنعتي شارک مکمل تر پوښښ لاندې راوړئ د مثال په ډول باندې که تاسو د کندهار صنعتي شارک ته دغه 15 میګاواټ برق تولید کوي اوس دولت چې دی هر کیلوواټ په 15 افغانۍ 12 افغانۍ تر 15 افغانۍ داسې ته ورکوي کمپنیان ته ورکوي که تاسو دغه 15 میګاواټ پاور پلانټ جوړ کړئ که کمپنیان ته په 8 افغانۍ هم ورسوي تاسو څخه ډېرې ټولې اخلي او داسې بېخي ضرورت هم نشته چې تاسو په کمپنیانو خرڅ کړئ برېښنا شرکت تاسو عمده مشتري دی مستقیم داسې ته ورکړئ برېښنا شرکت ته بس هغه ټول مزي لري ټول سیستم د دوی سره شته فقط د ماشین څخه یو لاین یوسه د دوی سیستم ته یې ونښلوه خپل ځان ته میټر نصب کړه څومره چې څرخي د برېښنا شرکت څخه خپل پیسې واخله لکه اوس چې تاجکستان ته ورکوي پیسې څومره چې ازبکستان ته ورکوي هغه وخت کې به تاسو ته درکوي دا ښه کار دی او ښه پانګونه ده که هر څوک یې وکړي په افغانستان کې دا نه تاواني کېږي په همدې کې هم هماغه په دې 15 میګاواټ او 2 میګاواټ کې هم تاسو کولی شئ هماغه سیستم جوړ کړئ چې ګرمې اوبه هم خلکو ته رسولی شئ همداسې داسه هم ګرځولی شئ مرکز ګرمیانې هم جوړولی شئ په منطقې کې او بل ګټه یې دا ده چې تاسو کاربن ځینې نیولی شئ او کاربن هم خرڅولی شئ دا هغه خدمات دي چې تاسو یو د برق خدمات او درې دا خدمات دي نو که د دې څخه تاسو ټول ونیسئ دا 4 خدماتو سره تاسو کولی شئ چې بیخي کیلوواټ په 1 افغانۍ هم ورکړئ دوستۍ ګټي یعنې دا اوس ازبکستان څخه موږ کیلوواټ په 3 افغانۍ پر موږ باندې ولیږي تر څو چې دلته رسیږي په څومره بدبختۍ رسیږي 15 افغانۍ باندې 1 کیلوواټ پر موږ باندې ولیږي نو دا بهتره دی چې دا پاور پلانټونه د زغالو څنګه جوړ شي بهترینه عاید دی او خپل په افغانستان کې دومره زغالو څنګه لرو همدې زغالو څنګه څخه موږ استفاده کوو یو بل کار دی دولت ته زه وایم دا اوسني حاکم ته وایم یو اعلان وکړه ورته د 6 میاشتو دپاره هر څوک چې پاور پلانټ جوړوي زغالو څنګه مفت یعنې زه تاسو ته په شرط وایم که د افغانستان ټوله برق د همدې زغالو څنګو د همدې کورنۍ داخلي شیانو څخه پوره نه سو بیا ماته هر څه چې راته ووایي دغه کار تاسو وکړئ فقط د اوسني حاکم همدا اعلان وکړي چې د 6 میاشتو دپاره د 1 کال دپاره څوک چې پاور پلانټ جوړوي موږ زغالو څنګ مفت ورکوو او حتی بیخي مالیه دې هم پر باندې مفته کړي دا او شرط یې ورته وتړي چې 1500 میګاواټو د کمتره که جوړیږي 6 میاشتې زغالو څنګ مفتي او که تر 1500 میګاواټو پورته شی وسو بیا 6 میاشتې بیخي مالیه هم ورسره مفته ده ټاکس هم ورسره مفت دی او زغالو څنګ هم مفت دی بیا تاسو وګورئ چې څومره ژر کې تاسو به دا کمپنیان وینئ یعنې چې برق راغی په هر ملک کې چې برق راغی او تاسو برق چې راغی کیلوواټ په 2 افغانۍ تجارتي کوي بیا وګورئ چې دغه تجارتي چې کیلوواټ په 2 روپۍ سي د پاکستان څخه به څومره کارخانې افغانستان ته راسي ځکه چې هلته برق نشته دا اوس تاسو کولی شئ چې همدې ډول باندې ډېر بهرنۍ پانګونې ځان ته جلب کړئ فقط تاسو برق جوړ کړئ د برق اسانترینه لاره همدغه د زغالو څنګو پاور پلانټونه دي $1 میلیارډ او باندې سرمایه ګذاري وکړئ او که تاسو بیا دا کار هم نه کوئ یو بل د PPP د طریقې چینایان هماده دي PPP د طریقې باندې چینایان هماده دي د چینایان سره مخ ته راشئ یو پاور پلانټ دلته جوړ کړئ د 1 میګاواټ د 2-3 میګاواټ حتی 13 میګاواټ پاور پلانټ جوړ کړئ ځکه چې زغالو څنګ موږ سره شته همدا پاور پلانټونه جوړ کړئ د افغانستان ټوله برق د داخلي منابعو څخه د ازبکستان تاجکستان د ایران د دې څخه ځانونه خلاص کړئ او فقط خپل د ځانه تولید ولرئ دا اوس د همدغه تولید چې موږ ولرو که موږ برق خپل د ځانه ولرو
د افغانستان پرمختګ مخه بیا هیڅوک هم نشي نیولی. بهترین کار که حاکم کوي همدا کار دی وکړي. دا د حاولي کارخانې حاولي پلان و چې نن مې تاسو ته بیان کړو. د راتلونکي ویډیو په تمه واوسئ، په هغه کې د خځلو څخه چې کوم پاور پلانټ جوړیږي هغه به هم تاسو ته وایم چې څنګه موږ کولی شو چې کلیو د کوڅو څخه چې ښاروالي د چټلي پلاستیکانو د خځلې ټوکران دي او دا شان چې دي دغه شان کارتونونه هر څه چې راټولوي د دوی څخه موږ بیا څنګه کولی شو چې برق تولید کړو. هغه هم تاسو ته وایم. نو په راتلونکي پلان کې بیا هماغه خبر تاسو سره شریکوم. په آخر کې یوه یادونه کوم چې دا پلانونه د معلومات زه تاسو سره په واتساپ او ټلګرام کې شریکوم. د واتساپ او ټلګرام لینکونه په کلیوال پښتو یوټیوب لاندې دلته تاسو د دغه ویډیو لاندې پرېږدم، بیا هلته لاړ شئ، هم کولی شئ د واتساپ د ګروپ دا ډاونلوډ کړئ او هم کولی شئ د ټلګرام د ګروپ دا ډاونلوډ کړئ. دا ابتدایي معلومات ستاسو سره شریکوم. بیا که نور کسانو مکمله معلومات غوښتل هغه بیا به موږ تحقیقاتي مرکز ته ووایو چې هغه ټول معلومات به راکړي او زه به یې د هغه کس سره شریکوم. تر بیا هم فعال اوسئ.